سلامونه بیا هم په خیر راغلی. اسانه جرمني ده. د جرمني ژبې زده کړه اوس به فعل وپېژنو. په تېرو درسونو کې مو نومن وپېژانده، نومن، بیا مو ورپسې ارټیکلونه وپېژندل، بیا مو ورپسې پرونومن وپېژانده. اوس د فعل برخه ده چې فعل وپېژنو. فعل چېش ته وایي؟ verb یا فعل. فعل په یو جمله کې د یو کار په کولو یا ترسره کولو، د یو پیښې پر پیښېدو او په یو حالت دلالت کوي. پیښه ویده کېدل، schlafen، فعالیت کول، تلل، gehen، حالت وی یا اوسېدل چې sein په جرمني کې ورته کارول کېږي. په پورته بیلګو کې مو د شلافن او گین زاین فعلونه ولیدل. دې حالت ته د فعل مصدر وایي. یعنی په پښتو کې که موږ وګورو ویده کېدل، که موږ دا په پښتو کې هم د یو ضمیر یا هم د یو نوم سره سموو، نو موږ به وایو چې احمد ویده کېږي. احمد ویده کېدل نه، احمد ویده کېږي یا زه ویده کېږم. دغه حالت ته چې فعل د نوم سره سموي، فعل د مصدر حالت نه راباسي. اوس دلته دا ټول فعلونه په مصدر حالت کې دي، یعنی اصلي حالت کې دي چې ټول ان په پای کې لري. شلافن، گین، زاین. د هر فعل په پای کې چې ان او یا هم ان راغلی وي، د فعل اصلي او لومړنۍ بڼه یا مصدر هماغه ده. دا باید وپېژنو چې کله موږ ګردان کوو بیا پرې باندې پوهېږو چې د دې مفهوم او منظور څه شی ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو یو فعل په سمه بڼه په یو جمله کې وکاروو، باید د هغه فعل بڼه هم د فاعل بڼې پر بنسټ بدله شي، چې دې حالت ته د فعل ګردان وایي. یا په بله وینا څه شی؟ د فعل ګردان هغه حالت ته وایي چې د فعل بڼه د کارېدونکي فاعل سره سمون ولري. بیلګه لکه د گehen فعل چې د تللو په معنا ده او د فعل اصلي بڼه که اوس د شخصي یا فاعلي ضمیرونو سره وکاروو، بڼه به یې په لاندې ډول بدلون وکوي. gehen مصدر ده، اصلي بڼه ده، جوړ فعل ده. اوس دا موږ د ضمیرونو سره کاروو چې څنګه د هر ضمیر سره یو فعل تغییر کوي. دغه د فعل تغییر د ضمیر سره یا بدلون دې ته د فعل ګردان وایي. په جرمني ژبه کې ورته یو څه قوانین شته ده چې هغه به بیا وروسته هم وکاروو، خو اوس راځو یوازې د گین فعل څه ده دا به ګردان کو او د ضمیرونو حالت ته به یې راواړو. که زه ووایم ich gehen، دا جمله مکمله غلطه یا دغه خبره غلطه ده. زه به څه کوم؟ د ich لپاره چې کومه قاعده ټاکل شوې ده هغه دا ده چې فعل به موږ داسې نیموو. هر فعل نشو نیمولی، یوازې اوس په دې فعل باندې موږ خبرې کوو. gehe، gehe یوازې ای به په پای کې پاتې کېږي چې ترې جوړېږي gehe. زه ځم، زه تللو نه، زه تلل. له هغې حالت نه چې شته راغی زه ځم، د فعل بڼه سمه شوه د فاعل سره. اوس راځم دو ته. دو gehst nicht du gehen، یعنی دا نسې کارولی چې دو gehen. قاعده همداسې ده چې دو gehst، ته ځې. په پښتو کې هم همداسې ده. که چیرې موږ اصلي فعل وکارو، ته تلل نسو ویلی، ته تلل غلطه ده، ته ځې. er sie es، er sie es لکه نارینه ته کارول کېږي، ښځینه ته کارول کېږي، بېځانه ته کارول کېږي. بیا د دې درې واړو سره قاعده دا ده چې اخره کې ټی اخلي. du er sie es geht، geht، geht هغه ځي. wir gehen مونږ ځو. معمولا په جمع حالت کې یو څه هغه د فعل حالت لکه په اصلي شکل باندې وي. wir gehen مونږ ځو، ihr geht تاسې ځئ، sie gehen هغوی ځي، sie gehen تاسې ځئ. د sie es دریو ضمیرونو د فعل ګردان شوې بڼه یو شان ده یا په یو رقم ده.
دلته په دې برخه کې د ځینو ډیرو کاریدونکو فعلونو ګردان باندې ځان پوهوو. د فعلونو ګردان باندې کله چې مونږ پوه شو بیا مونږ کولی شو په اسانه او په ښه ډول باندې خبرې وکړو. ولو که یو فعل وي، که دوه فعله وي، که درې فعله وي، په اول سر کې تاسو هغه قاعده چې یاده کړئ څنګه ګردان کیږي، هغې نه وروسته تاسو کولی شئ د جرمني ژبې د خبرو کولو نه هم خوند واخلئ. لکه دلته دوه فعلونه دي، lernen und wohnen. دا هغه فعلونه دي چې لومړیو کې ډېر په کارېږي. lernen زده کول، wohnen اوسېدل یا یو چېرته ژوند کول. که اوس چېرته د دې بڼه موږ بدلوو، بڼه به یې څنګه بدلوو چې د هر کارېدونکي ضمیر سره به د فعل هغه شکل ورسره سمو. ich lerne زه زده کړه کوم. ich lerne زه زده کړه کوم. du lernst ته زده کړه کوې. er sie es lernt هغه زده کړه کوي. wir lernen مونږ زده کړه کوو. ihr lernt تاسو زده کړه کوئ. sie lernen هغوی زده کړه کوي. sie lernen تاسې زده کړه کوئ. wohnen یا یو ځای کې اوسېدل، ژوند کول. ich wohne زه اوسېږم. du wohnst ته اوسېږې. er sie es wohnt هغه اوسېږي. wir wohnen مونږ اوسېږو. ihr wohnt تاسې اوسېږئ. sie wohnen هغوی اوسېږي. sie wohnen تاسې اوسېږئ. دوه نور لغتونه arbeiten kommen کار کول او راتلل. ich arbeite زه کار کوم. du arbeitest ته کار کوې. er sie es arbeitet هغه کار کوي. wir arbeiten مونږ کار کوو. ihr arbeitet تاسې کار کوئ. sie arbeiten هغوی کار کوي. sie arbeiten تاسې کار کوئ. kommen یا راتلل دا هغه فعلونه دي چې په لومړیو کې ډېر کارېږي. ich komme زه راځم. du kommst ته راځې. er sie es kommt هغه راځي. wir kommen مونږ راځو. ihr kommt تاسې راځئ. sie kommen هغوی راځي. sie kommen تاسې راځئ. دلته دغه sie er kommt له دې سره فرق دا ده چې دا رسمي بڼه ده او دا غیر رسمي بڼه ده. دا رسمي بڼه ده. دا و د دې برخې درسونه. تر بیا ښې چارې.